څرنګه کولای سو د خپل موبایل ډاټا یا انټرنیټ مصرف کم کړو. د دې تګلارې عملي کولو لپاره تاسو دغه ویډیو وګورئ. لومړی د موبایل سیټینګ ته ورځئ. په ځینو موبایلونو کې ډاټا یوزیج راځي او په ځینو موبایلونو کې د کنکشن آپشن راځي. پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دوهم قدم کښې ډاټا یوزیج ته ورځئ او هلته پر موبایل ډاټا یوزیج باندې کلیک وکړئ. په دریم قدم کښې اوس به ستاسو د موبایل ټول اپلیکیشنونه ښکاره سي چې انټرنیټ مصرفوي. اوس که تاسو غواړئ د هر یوه اپلیکیشن مصرف کم کړئ نو پر هغه اپلیکیشن کلیک وکړئ. تاسو ته به د بیکګراوند ډاټا یوزیج په نامه آپشن راسي. هغه بند کړئ تر څو چې تاسو بیا پر همدغه اپلیکیشن کلیک ونه کړئ ډاټا نه مصرفوي. البته تاسو کولی سي پر هر اپلیکیشن په دغه طریقه انټرنیټ بند کړئ تر څو مصرف مو کم سي. په پنځم قدم کښې که تاسو غواړئ پر ټولو اپلیکیشنونو په یوه کلیک سره ډاټا بنده کړئ چې په دې سره تر څو هر اپلیکیشن ته ورنسئ هغه به غیر فعاله وي، د دې تګلارې لپاره په همدې ډاټا یوزیج کې پر ډاټا سیور باندې کلیک وکړئ او فعاله یې کړئ.